د کابل جلال آباد لویه لار لا هم تړلې ده. هیوادوالو ته یې ګڼې ستونزې رامنځته کړي. څه باندې یوه اونۍ کېږي چې دغه لویه لار د ماهیپر په سیمه کې د غره د ښویېدو له امله تړل شوې او له هغې وروسته د موټرو د تګ راتګ لپاره یوه فرعي لار پرانیستل شوه. خو اوس دغه فرعي لار هم د چټک تلونکو موټرو پر مخ تړل شوې، خو د بارلونکو موټرو پر مخ خلاصه ده. موټر چلونکی عمران وایي موږ په اسلامي امارت غږ کوو چې دغه ټرانزیټي او عمومي لار دې ژر تر ژره خلاصه کړي. د کابل والي محمد قاسم خالد څرګندوي د دې لارې خلاصون باندې ډیر جدي کار روان دی. دا 2 ورځې کېږي چې کار پرې پیل شوی او هیله شته چې په لنډ وخت کې به دا ستونزه موږ حل کړو او د ټولو هیوادوالو پر وړاندې به خلاص شي. بلخوا د چټکو تلونکو موټرو چلونکي او مسافر زیاتوي چې د لاتبن او کاپیسا پر لارو ورته تګ ډیر سخت دی او د ماهیپر دغه بدیلې لارې اوږدې او ویجاړې دي. د ودانیز شرکت مسؤل چې دغه سړک د پاک کېدو او خلاصېدو چارې پر غاړه لري وایي په دغه سړک کې کار پیل کړی او شونې ده چې د یوې میاشتې په اوږدو کې د خلکو پر مخ خلاص شي. د ودانیز شرکت مسؤل باور خان ویل موږ له پرون راهیسې په دې لار کار پیل کړی او هڅه کوو چې په میاشت کې دننه دا کار خلاص او سړک پاک کړو